دا افغانستان دی. السلام علیکم دوستانو، نن در باندې یو داسې ځای سیل کومه چې خپل طبعي ښکلا له مخې به خپلو ملګرو ته ډېر په افتخار سره وایي چې دا زموږ وطن افغانستان دی. دوستانو، د کمې منظرې چې تاسو ګورئ دا په افغانستان خوست ولایت کې د آد محمد سیمه ده. نو زه د خپلو ملګرو سره دې سیمې ته تللی یم. حال دا چې زما تصویران پکې زیات نشته او زما ملګرو هم پکې ډېر کم راغلي دي، ولی ما فوکس په دې باندې کړی دی چې زه تاسو ته د دې سیمې ښکلا وښیم، کم چې زیاتو هیوادونو څخه ښایسته ده. نو راځئ چې په ګډه د دې ښایسته منظرې څخه سیل وکړو. دوستانو، د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ کې آد محمد سیمه ده، کم چې د خوست ولایت سربیره د نورو ولایتونو کسان هم د دې سیمې سیل لپاره راځي. که د دې موسم خبره وکړو، که چیرې هم تاسو دې سیمې ته په جون، جولای، اګست میاشت کې راشئ، نو تاسو به دلته هیڅ د ګرم موسم احساس ونه کړئ. حال دا که په خوست ولایت کې موسم ګرم وي، خو که چیرې تاسو دې سیمې ته راشئ نو دلته موسم ډېر زبردست وي. د دې له وجې ډېر زیات شمېر کسان ورته راځي. حال دا چې د خوست ولایت مرکز څخه لرې دی، خو بیا هم ډېر زیات شمېر کسان دې سیمې ته د سیل لپاره راځي. هغه مسافر وروڼه کوم چې خپل هیواد څخه بهر دي، که چیرې هم خپل بهرني ملګرو ته د خپل هیواد ښکلا ښایي، دا به ډېر په افتخار سره ورته وایي چې دا زموږ وطن افغانستان دی. دوستانو، د دې ویډیو ریکارډینګ باندې ما ډېره خواري کړي. حال دا چې دا واړه ویډیو ما په هواوی P30 Pro موبایل باندې کړي، نو امید لرم چې تاسو به خوښ شي. نور زه خپلې خبرې نه اوږدوم، تاسو د دې ښایسته منظرې څخه لیدنه وکړئ.
نو الله دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو خوښه شوې وي او د کومه ښایسته سیمه چې تاسو ولیده د دې منظرو څخه مو خوند اخیستی وي. د دې ویډیو کریډټ زه خپلو واړو ملګرو ته ورکوم، ولې که چیرې دوی نه وه نو شاید دا ویډیو ما نه وه تیاره کړې. نو زه د خپلو واړو ملګرو څخه د زړه له کومې مننه کوم. انشاءالله احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه چې کوم معلوماتي ویډیوګانې خپرېږي د هغې تر څنګ به د ښایسته ځایونو ویډیوګانې هم درته جوړوم. نو د دې لپاره که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور درسره لایک کړئ. هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی هم په خوست ولایت کې د اد محمد ښایسته سیمې څخه لیدنه وکړي او خوند ترې واخلي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.